Bismillahirrahmanirrahim. Salamuna amiki le ټول خوبونو خویندې ته خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسي هر چېرته چې خوشحاله اوسي. زه نن یو داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دا کورنۍ ډېره غربت کې ژوند کوي او په یوه بوجۍ اوړه په ارمان ده. یعنې موږ تر اوسه داسې ورځ نه ده راغلې چې موږ یوه بوجۍ اوړه ځان ته واخلو. دا زموږ په زړه کې دا ارمان ده چې یعنې موږ لږ لږ اخلو، یو من، نیم من، 50 روپۍ. نو اوس به ځو د نږدې د دغه کورنۍ سره خبرې کوو او د دغه خور خبرې به اورو چې دوی په زړه کې څه تېرېږي او دوی خپل په ژوند کې څه ستونزه لري. دا اوړه وي پرون نیم من مې اخیستې وه، نیم من نیمې لمده کړې ده، نیمې پاتې ده. او دا دې کې موړه ده وي دا پرون دلته یو کورنۍ اوسېږي وي، ډاکټر نومې ده وي، هغه موږ ته یو من الله رضا لپاره وي موږ ته راولېږه. نو به ځو دغه کور نه پوښتنه کوو چې دوی خپل په ژوند کې څه ستونزه لري. تاسو خپله دا کور وګورئ، دا ټول شیان به ګورئ چې په همدغه یوه کوټې کې دوی ژوند کوي. سلام علیکم کورنۍ. چرا که کار خوب است بخیر چه داری چی داری خانه خیرتی سلامتی خوب است شکر زنده باشی. خانه شما در زندگی خودم مشکلاتی که دارید شما میتونید که همراه مطالعه زندگی کنید و هر مشکلات در زندگی داشت شما تیر میشه همیشه به اونا بگوید خدا مهربان است هر من باید کنم کمک هم سری میکنه. در زندگی خود چی مشکلات دارید؟ ما دیگه بسیار دیگه یک مردک است 8 تا دیگه بسیار دیگه میکنه چیز نمیشه از ما دیگه سر کراچی نخود سودا میکنه چولی میکنه رسید دخانه پختن میکنه سوپ میبره دیگه توی دختر مست تو برابر خانی جهانه اونجا میره کار کده کار میکنه روزی 30 روپا برش میده یکان کاسا قطر باشه چیز حکومت قیمه میکنه خانه دکتر میره جارو میکنه ظرفا میشویه کالاش میکش میکنه دختر که جوان تو جوان میشه او جوان میکنه کار میکنه یکان چیزو میده ماره خانه که رئیس بکرا و سمانه میکشه دیگه بسیار دیگه شوال که کراچی داره کراچی سر کراچی نخود سودا میکنه دخانه پخته میکنه سوپ میبره و سودا میکنه با چطور میکنین خیلی خانه تان هم کرایه که مشکلات هم در پیشوری داره بچه کلان هم نداری چی رقم میکنین با کس که حکومت همکاری میکنه که کس نمیده تو کس نداریم که کسی ما کتا کمک کنه یا چیز بده نمیشه که کار میکنه می دختر میگن چیز باشه فرما روان میکنه میده دیگه تو کس نمیکنه دیگه با چی رقم پیش زندگی خودشو زندگی خود اینه دیگه یا خوب یا خراب که می باشه که نمی باشه اینی میچاشتم خوش پوسته توی پختن دو دیگ مان بس جوز داده مان بس خوبیم که زمین تبه گذاره میکنیم بچه‌اش پخته کرده بودی؟ بچه‌اش پخته کرده دو دیگ مان باید اولادایت نمیخوای تو یه کالای خوبه خوراک خوبه پوشاک خوبی چیزی هستی دیگه میخوایم میگم که نیست دیگه چرا بکنیم سال به خدا میکنیم. شما مکتب نمیرید دختر کار؟ میریم. تا میری بچه؟ مدرسه میری؟ زندگی تان بچه چی رقم پیش میره؟ ما پوستکا پخته حالا بچه هاشتا؟ چی میخوایی دلت چی بخوری؟ میخوایم لوبیا لوبیا در خانه تان پیدا نمیشه نداری؟ علمان داری بچه چی میخوایی؟ کالای خوب مکتب چی میخوایی؟ هر چی که میخوایی بگو همه شما را میبینه که تان کمک کنه بچه کالای خوب پرچسته دون تاسو خپل ویلې دا وایي دا کورنۍ په سهار دغه لوکۍ وایي چې یعنې زموږ په کور کې ته لوبیا نه پیدا کېږي لوبیا دا نور شیان څه کوي زموږ د طلایي پوستکي پخه کړې هماغه د غرمې مو وخوړه وایي زموږ په کور کې لوبیا نه پیدا کېږي د لوبیا په ارمان دی او دا نور شیان خو په ځای کې پاتې شي دا ښه شیان چې موږ او تاسو خورو زموږ ماشومان خوري زموږ په کور کې شته نو تاسو خپله ورونه ګورئ او اینه با شما کی روان کرد؟ اینه برای ما نمیشه دختر ما کار میکنه اونم بر ما روان کرد از که 5 روز پخته کنه
د دې خور هغه لور چې دغه ډاکټر کور کې کار کوي هغه مونږ ته دغه ورون رالیږلی دی هغه شما به بودجه‌ها کدام خرجش دیگه بودجه یک سری بعض وقت نیم سیر یا نیم سیر پیسه باشه چیز اونا نیم سیر میخریم که نباشه دیگه با دیگه نیم سیر خرید نقش خندی کرد نقش من دی پلاستیکی داریم پیر بازی رو بطن رو روان دیگه کرده بار روان شده بچه یک نداری بچه کلان بچه این مسخور دل دیگه تو رسکار نیست که بعدی خود میره سر مکراتی شده میگه خدا مهربان است انشالله اصلا نمی‌دونم چی ارمان داریم هر چیزی که دلتان ارمان میتونی که بگوییم که همین گپتان آقای الله تعالی شریک بعدی خیلی خدا عوض بدوشانه کنه کل مسلمان حکومت کنیم همه غریبا همه بیچاره بیوس مشتگزار باشه هیچ واسه کس نبخشه خدا یک بدوشانه که جمع کردن بکانی جدوالیشان برکت بپاره ګران لیدونکي تاسو ټولو نه زه دا هیله لرم چې تاسو دغه کورنۍ دغه ماشومان در سره به حتما مرسته کوي ځکه چې دا ماشوم وایي چې مونږ غواړو چې یو ښه خوراک وکړو هغه هم لوبیا یعنې لوبیا دې ته ډېره شی ده که نه د دوی په کور کې لوبیا نه پیدا کېږي نو دغه کورنۍ مستحق ده د مرسته مستحق ده دغه کورنۍ یعنې ډېره اړتیا لري تاسو ته تاسو ټوله وروڼه خویندې باندې زه غږ کوم چې دغه کورنۍ ته به حتما خپله مرسته به راولېږي او دا کورنۍ سره کومک به کوي زما د واتساپ نمبر 070 دا زما د واتساپ نمبر ده هر څوک چې غواړي مرسته وکړي ما ته زنګ یا مسج پرېږدي زه به د هغوی خپل مرسته مونږ ته راولېږي زه د هغوی مرسته دا کورنۍ ته به حتما دغه خورجان ته به راوړم او نور مې وخت نه نیسم خدای په امان